السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو هیوادوالو هیله ده چې روغ او جوړ د جهاد په کاریو کې به وئ. قدرمنو هیوادوالو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په بغلان ولایت کې مرګونې سیلابونه راغلي دي. زموږ ګڼ شمېر هیوادوال شهیدان کړي دي، کورونه یې ړنګ شوي دي، ډېر په بد حالت کې دي او عاجلو مرستو ته ضرورت لري. موږ هم له خوست نه حرکت وکړو، انشاءالله بغلان ولایت ته به ځو. هلته به د خپلو هیوادوالو ترڅنګ درېږو، دوی سره به عاجلې مرستې کوو. په تاسو باندې هم غږ کوو، راځئ موږ سره په دغه غمیزه کې یو ځای شئ تر څو د دغو دردېدلو هیوادوالو سره مرستې وکړو او په ټولو خیریه بنسټونو خیریه مسو باندې مو غږ دی. راځئ بغلان ته ورشو او د دغه دردېدلو هیوادوالو سره په څنګ کې ودرېږو تر څو د دوی هغه عاجلې مرستې او ضرورتونه ورپوره کړو. دا چې موږ تاسې افغانان یو، مسلمانان یو، درد مو یو دی، غم مو یو دی. راځئ په سخته ورځ کې یو بل ته لاس ورکړو، لکه څنګه مو چې په هرات کې ورکړي همداسې مو خوست پکتیکا کې ورکړي زلزلې شوي وي، همداسې مو په لوګر کې سیلابونه راغلي وو، یو بل ته مو لاسونه ورکړي وي. نن که بغلان باندې بده ورځ د بغلان کې ویر ده، راځئ هغوی ته هم لاس ورکړو. ولې؟ هغه زموږ مسلمانان ورونه دي. یو مسلمان بل مسلمان ته باید په سخته کې لاس ورکړي، ځکه دا د یو مسلمان وظیفه ده، دا د اسلام یو رکن دی. لیدونکو موږ د خوست نه بغلان ته حرکت کوو. راځئ بیا هم تاسې باندې غږ کوم چې په دې برخه کې تاسې موږ سره همکاري وکړئ او دغه ویډیو در سره شیر کړئ تر څو هغه بډایه خلکو ته ورسیږي چې زموږ د دغو هیوادوالو سره په ګډه مرستې ورسره وکړو او د دغه دردمن او د غمجن حالت کې د دوی درد ته یو څه دوا شو. چې په ویر او په غوغایو نه ترې نه خلاصېږو